انسانان د خپل عمر یو پر دریمه برخه په خوب کې تیروي، یعنی له 50 کلونو 100 کاله. فیلسوفان له تیر څخه تر نن ورځې پر بیلابیلو تګلارو حالتونو څیړنې کړي ترڅو د خوب په اړه وضاحت او معلومات ورکړي، خو لا هم نه دي توانېدلي چې ووایي خوب څه شی ده. همدومره بسنه کوي چې پوه شو یوه لویه او انتزاعي نړۍ ده. د دې ویډیو له لیدلو مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ علامه ووهئ او لمونږ د حمایت لپاره دا ویډیو لایک کړئ ترڅو په راتلونکي کې هم د بلکا میډیا چینل سره مل پاتې شئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو خوب له 3 برخو جوړ وي. یو برخه د الله له لورې زیری او ښه خبر ده، بله برخه یې د انسان د نفس خبرې دي او دریمه برخه یې همدا ده چې شیطان مو ډاروي. که یو کس ښه خوب وویني نورو ته یې وایي، که بد خوب یې ولید نو نه باید نورو ته یې ووایي او له ځنډ پرته د 2 رکعته لمونځ وکړي. هم په قرآن کریم او هم په حدیثو کې د خوب تعبیر له مثالونو سره راغلی دی او یوازې د پیغمبرانو خوب له قاطعیت سره په واقعیت بدلیږي. له خوبه کولی شو په ځینو حقایقو او واقعیتونو خبر شو، خو داسې هم نه ده چې ټول خوبونه د رښتیا شي. په یو روایت کې ویل شوي هغه خوب چې سهار وخته او د ورځې په اوږدو کې ولیدل شي صادق وي او انسانان اختیار لري چې عمل پرې کوي که نه. ځینې خوبونه معنا لرونکي دي او ځینې بې معنا. معنا لرونکي خوبونه هم یا واضح او معلوم وي یا له رازونو ډک او ګونګ. یعنی که کوم څوک له رازونو ډک او عجیب خوب ویني باید بل کس ته یې ونه وایي او یوازې د یو متخصص او عالم شخص په واسطه تعبیر شي. دا ټکی باید هیر نه کړو چې هر څوک نشي کولی خوب تعبیر کړي. په یو حدیث کې راغلی که یو خوب ولیدل شي تر هغه چې بل کس ته یې ونه وایي د یو الوتونکي پښې پورې تړل کیږي، په دې معنا چې نه تعبیر کیږي، خو که بل کس ته یې ووایي نو راښکاره او تعبیر کیږي. نو لازمه ده داسې کس ته یې ووایي چې یا عالم وي او په تعبیرونو پوه وي او یا ستاسو خیر غوښتونکی او داسې کس وي چې تاسو ته پند او نصیحت وکولی شي. راځئ د هغو راز لرونکو خوبونو په اړه پوه شو چې بد تعبیرونه لري. په خوب کې د تور سپي لیدل. په خوب کې د تور سپي لیدل موذي دښمن دی. ممکن دغه کس یا له نږدې کسانو یا خپلوانو څخه وي او کولی شي زیان ورته ورسوي. که شخص یو حمله کوونکی سپی وویني نو مالی زیان کوي. د یو تور خوش اخلاقه سپي لیدل هم داسې کس دی چې ظاهرا دښمن درته ښکاري خو درته ښه نیت لري. او که یو څوک وویني چې تور سپی یې تعقیبوي په دې معنا ده چې دښمن به یې په خبرو کې ورسره دښمني ښکاره کړي. په خوب کې د مار او لړم لیدل. لړم یو زهره لرونکی او خطرناکه حیوان دی، نو پر دې بنسټ خوب کې لیدل د مار لیدلو په شان دښمن تعبیریږي او په دې معنا ده چې شخص له یو کلک او سرزوري دښمن سره مخ دی. که وګورئ چې مار موچیچي نو تعبیر یې دا دی چې یو لوی دښمن به مو زیان درته ورسوي. خو که خوب کې لړم مړ کړئ نو په دې معنا ده چې دښمن له شره به خلاص شي او هیڅ زیان به ونه وینئ. ځینې تعبیر کوونکي بیا وایي د زهري حیواناتو لکه مار او لړم لیدل کسانو ته په دې معنا ده چې په ژوند کې به یې جنجالونه پیدا شي. په خوب کې د تیارې لیدل. که په خوب کې د سپوږمۍ نور پرته تیاره ووینئ نو فقر، بیکاري او ناداري سره به مخ شئ. د شپې او تیارې لیدل یعنی شخص د دین او ایمان له پلوه کمزوری دی او یا د قسم خوړلو په معنا دی. که یو کس خوب کې وویني چې په تیاره کوڅه کې روان وي نو په دې معنا ده چې شخص په ژور خفګان اخته، ناامید او بدبین دی. په خوب کې د هدیرې لیدل. که یو څوک په خوب کې هدیره وګوري او وډار شي نو تعبیر یې امنیت دی، او که څوک هدیره وویني او نه ډار شي تعبیر یې ډار دی. که څوک د کفارو هدیره وویني نو د غم، ماتم او خفګان نښې دي. که یو ناروغ کس خوب وویني چې هدیرې ته تللی او هلته یې ځان ته کور جوړ کړی دغه کس مري.
په خوب کې د حاضرې لیدل په پند او نصیحت د قرآن ویلو ژړا د مرګ یاد او له دنیا د ډار او ګوښه کېدو هم تعبیر شوی دی. په خوب کې کمود لیدل. خوب کې د کمود لیدل په کورنۍ کې د ستونزو په شتون او د رزق او روزي په پیدا کولو کې د خوارۍ او سختۍ په معنا ده. په خوب کې د کمود لیدو دوه تعبیرونه لري. که په خوب کې مو پاک کمود ولید د ستونزو او سختیو په معنا ده او د مردار کمود لیدل بیا په یو نیک کار کې د شریکېدو په معنا تعبیریږي. که څوک وویني چې په چټل تشناب کې دی نو دغه کس به ډېر ژر غني شي او که بیکاره وي نو د کار زیری به پرې وشي. په خوب کې د شیطان لیدل. په خوب کې د شیطان لیدل په دې معنا دی چې تاسو د خپل ملګرو په جامه کې دښمنان لرئ. د شیطان لیدل حرص، شر او بدي ده. نو څوک چې خوب کې شیطان وویني په دې معنا ده چې دغه کس په ژوند کې ښه کس نه دی او له نورو سره بخیلي کوي او دننه له بدۍ او شرارت ډک دی. په خوب کې د شیطان لیدل په بېغیرته، دومخي، بخیل، دروغجن، مغرور او بې ایمانه دښمن دلالت کوي. خوب کې د تور کارغه لیدل. په خوب کې د تور کارغه لیدل د شخص په شاوخوا کې د کینایي او موذي کسانو په معنا ده. په خوب کې د تور کارغه لیدل د شخص ته یو وارننګ دی ترڅو دغه کسان له خپل شاوخوا لرې کړي. د تور کارغه لیدل د یو غمجن خبر اوریدو یا د یو نږدې کس له لاسه ورکولو او یا د دې کس راتلونکي په اړه د بد خبر اوریدو په معنا هم تعبیریږي. په خوب کې د خوک لیدل. په خوب کې د خوک لیدل په شر او بدۍ تعبیر شوی. دا چې یو کس په خوب کې خوک ویني دوه دلیل لري. لومړی دا چې دغه کس حرام شی یا مال ترلاسه کړی او باید له دغه حرام شي یا مال څخه ځان لرې کړي. دویم دلیل یې دا دی چې دغه کس له یو غښتلي دښمن سره ښکیل دی، یعنی له یو واقعي دښمن سره به مخامخ او دغه دښمن ته به ماتې ورکړي. محترمو، د اسلام دین عالمان وایي څوک چې دغه ډول خوبونه ویني باید لمونځ وکړي او صدقې دې ډېر ورکړي او ډېر استغفار دې ووایي، ځکه چې صدقه او استغفار د بلاګانو مخه نیسي. ډېره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي له ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. زموږ د نورو تازه او جالبو ویډیوګانو لیدلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ بټنه هم ووهئ.